د منډې څه ونیسته چې که نور بچې دې وړکې وړکې یتیمانان دي صغیرانان دي مذهبي نشته د فقیر ولس غم خواره جنور خیریه بنسټ تاسو دغه اړتیاوې ضرورتونه انشاءالله دا چمتوالی به لري چې تاسو ته دغه کومک در ورسوي شکر شکر لویه خدایا د ولس سره کړې مرسته اجنور خیریه بنسټ بسم الله الرحمن الرحیم دغه مخامخ کور ته چې موږ راغلی یاستو د په ډېر ستونزو بوخ دي سو دوستانو موږ ته وینا وکړه او د حوالې موږ ته راکړه نور انشاءالله دلته لکه چې کونډې دي او یو ماشوم یې نادرکه شوی او راغلی یاستو دغه محل ته چې د دې نږدې نه سره لیدل وکړو دا مشکلاتو ستونزې وګورو د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم وکړی خدمت الله دې تل مور خیر خیری مور سیاد دی خدای ته بخیر خیر خیرت ده صحتمند است صحت هم خدای اجازه ده چې موږ الله تاسو ستونزې سره وګورو چې څه مشکل دی د دې اجازه به موږ ته راکړئ مننه متفاخر کړو موداما شیودان په ټول جهان دغه بېوزله کورنۍ ته موږ راغلی یاستو چې له دې د ستونزې سختې زیاتې دي او له ستونزو او مشکلات نه ډېر سر ټکوي دا زموږ خورګانې نور موږ دغلته راغلی یاستو چې ورسره د نږدې نه د دې د زړه درد سره واورو او د دې د غږ موږ تاسو ته مو رسوو او موږ هم څه چې دی وسه یې ورسره کومک وکړو تاسو ورونه مورې تا د ژوند داسې خاطرې ووایه چې د مشکلاتونه یې تا چې شی دی چې شی غوښتنه لري خپل ورونو چې کېږي د خاوند مې شهید شوی دی او دغه کلن زوی مې دی وړوکی د ګټې د وټې مې سوی نشته بس خواران ګرځي او که ډوډۍ ټوله کړي او بېګا ته یې راوړي دغه ماشومان یې وخوري او خاصو خشاکو پسې مې دغه بچیان تلو راتللو دغه لور مې نادرکه شوه مړ یې ژوندی او ورک دی او ډېره سخته او ډېره تنګه په ما باندې تېره شوه کوم لور دې نادرکه دی چې دغه 11 کلنه به داسې خوښوي او مړې نه یې مړې شته او نه یې ژوندی شته او نه مې د بېګۍ او نه مې د سبی او نه مې د سر سړی شته د څومره ته ګټه وکړي څومره لوټه وکړي د خدای پیلې کې نوره ناره نور بېګا مې بچي تیمانان کب ډوډۍ راکړ نه وه چې خوړلی وي د فقیر ولس غم خواره نظر تنا قربانا او ډېره په ما باندې سخته او تنګه ده او حالت مې ډېر خراب دی بس کور کې پرته یم 2000 روپۍ مې اخلي میاشتې او خیمې مې چې بعد باران شي سسیږي راباندې بیخي نور مې وسه نشته چې کوم طرف ته نوره لاړه شم دا د ورونو نه د څه غوښتنه لرې مورې وروره بس دغه ورونه دغه غواړو چې خیر د خدای د رضا دپاره موږ سره یو مرسته وکړي چې یو سم د وسې کېږي دغه یتیمانان دي دغه بچیان مې بې سرنوشته دي بې سرپرسته دي هېڅ کور کې نه لرم د سبا مې د بېګا مې نه د بېګا مې د سبا نه د خدای د رضا دپاره کومک راسره وکړي او دغه یتیمانان بچیان مې د خواران بس ورک او ورغړن ګرځي او کب ډوډۍ پسې سبیزي او ماښام راځي چا ورکړي او چا نه یې ورکړي ورته دغه ورونه دغه مثال دی چې زما ورونه استئ او که ستاسو څه د وسې ما سره کېږي د الله د رضا دپاره دغه یتیمانانو سره یې وکړئ چمتا د اجنور خیریه بنسټ نه څه غوښتنه لري کور نشته وروره غوړي مې نشته چای مې نشته یو شی مې نشته دغه بچیان مې د خواران وځي څوک یې چای ورکړي یا څوک بوره ورکړي په ښار کې یا څه شی څوک ورکړي یا ورنه کړي بس دغه ترې راوړي یا لږه وي یا ډېره یې او نه بس دغه شپه ورځ جاړي ډوډۍ پسې د مسلم وکړی خدمت الله دې تل را آباد د مسلم خورې دا کم مشکلات ډېر زیاته لري چې ته پې رنجېږي او دردېږي مشکل دی چې شی دی خورې دا مشکل همدا دی موږ ډېره غریب دي د په خیمو کې هم ژوند دی پلار مو شهید دی
ډېره وګرځېدم په ډاکټرانو باندې یو هم سم زړه خبر نه کړي. پیسې نه لرو، لارې کارا نه لرو. خور مې ورکه شوې ده، یو طرف ته موږ نشو تللی، پلار هم نشته، ورونه هم نشته چې وګرځېږو ورپسې. دا موږ خپله چې ګرځو د زړه نه مې الله خبر دی. هېڅ شي هم کور کې نه لرو، شپه ورځ موږ په ناره تېروو. د فقیر ولس غم خواره ته نظر ته نه قربان. هر ورځ د زړه نه احساس او اوس نور څه مشکل چې شته د ضرورت دی د پتن دا زیات دی چې یو روپۍ هم لرو. اړ یو دا وایي چې جګر دی خراب دی، داسې نور مې هم زړه خرابېږي. خوار غریب دې کړو خوشحاله د مظلوم یتیم خیر خوای. علاج نه شم کولی، یو روپۍ نه لرم، له پیسو له وجې نه پاتې د پیسو د وجې نه موږ پاتې. او دا کم خوراکۍ چې ته وایې ورک شوی دا خوراکۍ د چې شته دی نادرکه دی. داسې غازو بس تللی و نه و خبر چې سین وې وړه چا وتښتول چې یو شو. د فقیر ولس غم خواره نظر ته نه قربانه ته نظر. دا خور مې ورکه شوې ده، تللې ده خاصه ده، هېڅ وړی او ژوندی نه معلوم چې خدای چا ویوړ. شپه ورځ زمونږ ګرځو راګرځو. زمونږ ډېر څه ونشته چې راپسې ګوري. دا ولس سره کړې مرسته په دعا سره کړې رنګه خدایا ته مکړې خزانه خدایا نه مړی معلومېږي نه ژوندی معلوم. هېڅ وسه نه لرو چې موږ کوم طرف ته منډه وکړو ورپسې چاته یو. کامیاب په هر میدان د فقیر ولس غم خواره نظر ته نه قربان. هېڅ کور کې چې لرو نه، شپې مې بېګا هم نه بېګا، تمام ورځ موږ په ناره تېروو. موږ چې یو ګاونډی به کتغ راوړي، بل ګاونډی هم هغې ته موږ ناست وکړو. د مسلم وکړئ خدمت الله دې تل لرا آباد. د مسلم وکړئ خدمت الله دې تل لرا آباد. د مسلم وکړئ خدمت. تاسو ته څوک کومک راوړی؟ نه هېچا من تاسو پورې کومک نه هېڅوک دی. کومک در سره نه دی کړی؟ موږ دومره غواړو چې خالي بنسټ ته موږ ته کومک راشي، یا وړه یا غوړي یا څه شی موږ سره وشي. تاسو سره بیخي مرسته تر بېوسه اوسه یو. نه دی شوی؟ نه موږ ته چا هېڅ مرسته نه ده راوړې. نور د حاجي نور خیریه بنسټ به انشاءالله تاسو ته هغه امکانات را برابروي چې تاسو ورته جدي یا جبري ضرورت لرئ. هغه امکانات موږ برابرو چې تاسو ورته رڼا ورکړئ چې چیش تم دستي ضرورت دی. موږ دا ضرورت دی چې نه غوړي لرو، نه وړه لرو، نه بوره لرو، هېڅ شی هم کور کې سم نه لرو. موږ پیدا شي چې موږ وخورو، د سبا یې ماښام هم د ماښام هم بېګا هم یو. دغه وړو غوړو ته، چای ته، بورې ته، دغې ته موږ حیران یو. او دوا درمل ته یو روپۍ نه لرو. دغه روپو کومک موږ کې ډېر ښه دی. هېڅ شی لرو نه، بېوسه خلک یو. او پلار هم په سر ژوندی دی چې موږ سره یا منډه وکړي یا ترته وکړي، یا کوم همسایګاه منډه وکړي یا شی راولېږي چې ودرېږه. غریبانان دلته اوسېږي چې شی ورته ورکړو. موږ به حاجي نور خیریه بنسټ تاسو دغه اړتیاوې ضرورتونه انشاءالله آینده راتلونکي کې به تاسو ته دغه خوراکه مواد غذا چې تاسو پیشنهاد وکړو انشاءالله دا چمتووالی به لري چې تاسو ته دغه کومک در ورسوي او تاسو په درد دې وخوري. شکر لویه خدایا دا ولس سره کړې مرسته په دعا سره کړې رنګه خدایا ته مکړې خزانه خدایا ته مکړې خزانه. تاسو لغه ورونه چې په خارج کې دي او پر داخل کې دا تجاران دي
ستمنۍ لري د دې د نم څه غوښتنه لرئ خورې وروره دا غوښتن که غواړو چې د الله د رضا دپاره دغه لور مې خرابه ده او جګر یې خراب دی او نه وسه لرم او نه ښه لرم نه بد لرم په ډاکټرانو ګرځوم دوا نسخې وسه نه لرم چې یوه نسخه دوا زه دې لور ته والم دغه د وسم پرته ده او پړسوبي دی دا د چا خبره او نه کور کې وړه لرم نه کور کې غواړم نه بېشر نه ویشتم نه مې خاوند شته نه مې زامن شته اووه کلن زوی مې دی د سر سړی مې نشته په کاره باندې پرته یم خیمه مې د سسیږي راماندې باد او باران مې وهي یو شی هم په کور کې د خدای په خدای کې لرم بچي مې دغه شانې ځي یو کپ ډوډۍ د راټولوي او راوړي دغه اطمینان یې خوري او خپل وخت پې تېروم پټه لور مې وم د دې د وجه دا خسته لاړه نادرکه شوه نه یې مړې معلوم دی نه یې ژوندی یم نه د هغې مړي غم وکړم که دلته د دې مړي غم وکړم ډېر م بې کسي ده او ډېر م بې وسي ده دغه وایم چې که د خدای د رضا په لږ څه کومک راسره وکړئ چې دغه لور مې دوا او درمان وکړم او دغه کور کې مې یو کپ ډوډۍ ښکارۍ کې پیدا شي او دا بچي مې د پردو د کورونو نه خلاص شي ډېره بې کسه بې وسه یم زما هېڅ نور وسه نه کېږي توبه مې دي دا د څه شی یم د مسلم وکړئ خدمت الله دې تل را آباده ما که نور وسه نشته نوره زه خو ګرد چاپېره اوسم د منډې مې څوک نشته تللی مې څوک نشته بچي مې د ولیکې مړه شو بچي مې در په در کاوري په سر څوک راولیکي څوک یې راونهلیکي راته د فقیر ولس غم خواره ته نظر ته نه قربانه خدای د رضا دپاره کومک راسره وکړي چې نور بچي د ولیکې مړه کېږي یتیمانان دي صغیرانان دي وسه مې نشته د مظلوم یتیم خیر خوای خوار غریب دکړو خوشاله د مظلوم یتیم خیر خوای واړو ماشومان مې در په در ګرځي ښه ټولې ښه ټولې لور مې هغه د حالات خراب دی هغې پټه دوه ورځې بعدې ورسېده امیر ته اوبه ترې وکړه هغه نسخه ولیکي 3000 او 4000 خو زما وسه نشته چې زه یې ورته واخلم او نسخه دوا ورته واخلم چې ودرېږه دا لور مې ښه شړې مې کړېږي وروره وسه مې نه رسېږي د الله د رضا دپاره دغه یتیمانان دي صغیرانان دي یو کور نه لرم اور نه لرم چا خبره دغه ته پرته یم هېڅ مې نوره وسه نشته نوره په هر میدان د فقیر ولس غم خواره هغه شان څه به وکړم الله راباندې راوستي ورځ ده نو جامې مې د بچو نه وي سپلۍ مې د بچو نه وي روز یې اختر تېر شو دغه بچي مې کمیس یو رقم پرتوګ بل رقم څادر بل رقم خو کلن زوی مې دی جاړي ما جامو پسې سپلیو پسې سره کړې مرسته شکر شکر لویه خدایا دا اولاد سره قدرمندو یې دې د تاسو د زړه درد له دې د حالات او له دې د مشکلات تاسو په خپله دا دی ګورئ چې دغسې حالات باندې لمک په هېواد کې لمک خویندې قرار لري او اوس به انشاءالله ورسره پاڅېږو له دې د دا خیمه کږدۍ او د ژوند تېرولو حالات به وګورو چې په څه رقمژي کې دې د خپل شپې ورځې تېروي اجي نور خیریا بنسټه شي کامیاب په هر میدان شي کامیاب په هر میدان د فقیر ولس غم خواره نظر تنا قربانا تا نظر تنا قربانا اجي نور خیریا بنسټه